بسم الله الرحمن الرحیم. د معدې چې هر څومره مسائل دي، کاغه د معدې زخم دی، که د معدې ګیس دی، که د معدې تروي وبخلې لراتللی، که الغرض دا د معدې هر قسمه بیماری نه دي، د الله تعالی په حکم باندې په دې یو وظیفه باندې دا وظیفه جاری وساته. ته ګوره ان شاء الله الله تعالی دې د معدې مسائل وسره څنګه حل کوي. شرط پکې دا دی چې د معدې هر قسمه مریض دی چې هغه دا وظیفه کوي، نو په دې وظیفه باندې به استقامت اختیاري، په دې وظیفه باندې به استقامت اختیاري. دا څه بنوي چې یو پیره می استعمال کړل دي کې څه فرق نه غو، بیا می استعمال کا فرق نه غو، نه بار بار استعمال کا ان شاء الله تی جاری وساته پرې دې ما ان شاء الله د الله تعالی په حکم باندې طبيعت تماشا کوي چې ستاسو د معدې مسائل څنګه ختميږي. خدای پاک دې دا معده څنګه د بیماریونو نه پاکي. آسان وظیفه ده. یو خو زمون خوراکونه ګډوډ دي، د خوراکونو د وجیم په معده باندې ډیر اثر وي، خو به هر حال اوس دینو چې اوس دی نو خوراکونه خو دی خوراکونه خو پرې خودل نشو، نو ای سره د خېټې زار، نو موږ خو د خېټې نه سرم زار کو ځان لا، او د خېټې د وجې نه موږ ډیر شي نه برداشت کو. به هر حال خوراکونه مپرې د خیر د خوراکونه دی جاری ساته ان شاء الله. خدای پاک به دې معده تندرست کړي د بیماریونو نه. د قران مجید ورکوټه سورت ده په اخرنۍ سفاره کې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا آسان سورت دیکھا، آسان سورت دا بزان لا هر سحر په نهر باندې په یو ګلاس اوبو باندې یوش پیری دم کې، یوش پیری به دم کې هر سحر په نهر باندې او په یو ګلاس اوبو باندې هغه به بیاس کې په نهر ان شاء الله د معدې هر قسمه مسائل به اوس خدای پاک حل کی. د معدې چې څومره جراثیم دي، د معدې چې څومره زخمونه دي، د معدې چې نور څومره مسائل دي، که ګیس دي، دا ټول مسائل به اوس خدای پاک حل کی. نو ان شاء الله ته په عمل جاری کا، طبيعت تماشا کوا چې الله تعالی په قران کې څومره طاقت خېده، د قران د وجنه ستاد د معدې بیماری څنګه ختميږي. زه ته دا نه ویم چې انګريزي دوايانې مې استعمالوه پرې داغه نه، ولې اغم یو سبب دی، اغم یو سبب دی، نو اسباب استعمالونو نو موږ شریعت نه منع کړی، نو لہذا اغم دی جاری وساته او وسره دام جاری کا ان شاء الله. د الله تعالی کلامم جاری کا. ته بیا ګوره چې څنګه د خدای پاک د معدې د مسائل ختمي او څنګه د معده د بیماریو نه پاکيږي. که څوک وسره دا ویل شي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، نو ان شاء الله دام ډیره مجربه ده د هر قسم بیماری د حل لپاره الله تعالی یو ناشنا آیات تحفه را کړی دی چې الله رب العزت دی امت ته څومره خیر ورکړی دی، د دې سوچ موږ نشو کولای. ګوره دا ورکوټه آسان آیات دی، نو دغه مو سره جاری کوي کولای شي، کوي نشي نو بس اق یو سورت هم کافی دی. سورۃ القدر په اخرنۍ سپاره کې دی ان شاء الله. الله تعالی به د معدې هر قسم مسائل او هر قسم بیماری نه ختم کړي. تی شروع کا ان شاء الله، او ما په دعا کې یاد ساته زکه چې د مفتو وظیفه نو ان شاء الله د دې د پاره صرف او صرف زکات داده چې ما ته دعاګانې وکي، بس ما په خپل دعا کې یاد وساتي، بس دا د اجازه ده. جزاکم الله خیر.